دعا ایجاد کړله. جنازه وشوه، مولوي صاحب مقتدیان به بیا د مړي کټ ته را چاپېر شي، دومره ځله قل هو او دومره ځله فاتحه ووایي او بیا دعا وکړي. اوس دلته د بعضې مسلمان ذهن بند د هر چا نه بندېږي، د یو نیم مسلمان. نو ما ته وایي یا مولوي صاحب نو خیر دی که نه، خو مړي ته دعا وکړله، څه بد کار خو یې نه دی کړی. نو بیا مولوي صاحب د دوی ملا چې منبر ته وخیږي نو عوام متنفره کوي چې ځان تې ساتئ ځان. داسې خلک پیدا شوي دي، انګریزانو پیدا کړي دي، انګریزانو را لېږلي دي، دوا نه مني. نو ستا هم دلته ذهن وایي چې تقریر کې ویلي که نه جنازې نه پس ته دعا مه کوئ. خو خیر دی چې چا وکړه څه چلو شه، دوا یې وکړه که نه، زما دې مړي ته دوا وکړه د جنازې نه پس. یا زما مسلمان وروره خبره په خیر دی کې نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای شر الامور محدثاتها. دی مولا چې د جنازې نه پس ته دعا وکړه خیر ونه که شر الامور، د زنا نه، د قتل نه، د شرابو جوارۍ د سود نه بدترینه ګناه یې وکړه، هغه عمل یې وکړه چې محمد رسول الله علیه السلام نو کړی او دی د خپل نبي نه 2 قدمه مخکې لاړ، او چې د نبي نه مخکې شي دا مسلمان نه پاتې کېږي. الله قرآن کې څه فرمایي؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. چې مؤمن د الله او د رسول نه به مخکې نه ځي، شاته به ځي، دې ته مخکې لاړه، دا مؤمن نه پاتې کېږي.